الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث دريد إذا حدث كذب چې د خبرې کې درواغ وایي کذب او اذا وعد اخلف او اذا اؤتمن خان. دا یاو طالبانو په دغه الفاظ باندې سرت خلاصوي. دا یو حدیث دی، دا بل حدیث راواخی. حدثنا قبيصة بن عقبة، دا طالبانو ثقه دی. قال حدثنا سفيان، دا کسته چې په یاد و هغه مجمخ چې درته ویلي و دا د اصحابو سره دا بالکل د مناقب دی. او ان العمش مجمخ چې د بیا حال درته ویلي و د عمش هم د سفیان هم کسوري وکړي نیونی نه و، دلته سفیان هغه سوري دی. ان عبدالله بن مره دام ثقه دی. ان مسروق دام ثقه دی. ان عبدالله بن عمرو بن عاص د بیا حدیث و د بیا احوال ټول پر درته ویل شوي و. شان نبی صلی الله علیه وسلم قال ویل دی اربع څلور منغه څوکونه چې دا څلور فی فدی چې کان دی منافقا خالصا ومنغه څوکانه چې فی فدی چې خاصه یو خوی منونه د دیسه کان دی فی فدی چې خاصه یو خوی دی من نفاق حتی یدع چې دی پرېږدي هدغه خویونه یا دغه خوی هغه کم دی اذا اوت من چې امانت ورکو سی خانه خیانت کوي، و اذا حدث چې خبرې کوي کذب درواغ وای، و اذا عهد چې وعده وکړي غدره هغه چم کوي، و اذا خاصم چې خصومت کوي فجر هغه شکنځل کوي. دا څو څلور سوه تابع تابعداري کړې ده. هو د شعبان العمش او غځای ته ګوري. د سفیان تابعداري کړې ده شعبه د عمش ته ګوري. سفیان ګوري الته تر د مخ کې قبيصه بن عقبه مقدم راغی، ورسره د سفیان تابع راغی. نو کومه تابعات ناقصه څوک سو ناقصه او متابعات سو ځکه په صحابي کې هم فرق نسلو شاید نسو څوک نسو شاید اوس پر راغی. طالبانو کده د حدیث تحقیق پرز داس نو زه په دې خوشاله یم. اول طالبانو یو خبره خدا ده چې په یو حدیث کې د نبی علی سلام رااله چې د منافق درې علامې دي، په بل حدیث کې رااله چې څلور علامې دي. د دې حدیثو په مابین کې په ځای کې تعارض مانګي شي. د دې جواب دار جواب ادا چې د یو شی د فارم 15 علامې کېدل شي، 3 علامې کېدل شي، 10 علامې کېدل شي. دا هیڅ ټکر نه سره لري. زه تا ته خپل کور درشم، یو وخت یو چاته 2 علامې ورشم چې موږ کور ته ورځي دغه علامې، بل چاته 4 علامې ورشم چې موږ کور ته ورځي دغه علامې، بل چاته 15 علامې ورشم. دا ټکر نه سره. دا تر ټولو ښه جواب دی. نور تل خپل نامه وایي. دوهم سوال دی چې دغه خوینه په یو چا کې وي چې هغه دا دی لاول درې ته یاد چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي خلاف کوي، چې امانت ورکړي خیانت کوي. ما خبر ته غوږ نسی. دا درې چې پکې شوي دي ته منافق وایي. منافق هغه ته وایي چې په زړه کې کافر وي، په خوله یې ایمان راوړي. دا هغه کافر دی چې د ده دپاره اسفل ساکلین دی. دا هغه منافق دی چې د دې دپاره دوزخ یا حویه دی تر اوسه د دوزخو لاندې دی. دا بیا بل ځای د دوزخو اقسام چې درته وایي بیا وایي. دا سوال دی طالبانو. د دې سوال په دپه کې بعضو علماو جواب ورکړي چې علامه دلیل د ذیل علامې نه ده. علامه څوک نه ده، دلیل د ذیل علامې نه ده. لکه وریاض علامه د باران ده مګر مستلزمه ده یې باران دلیل د وجود د ذیل علامې نه ده. زر واره به وریاض راشي باران بني. لیکن دا حدیث د اول سره لګي، دا دوه حدیث سره نه لګي. خدا دې نبی من کنه فی کان منافقا خالص. نو کوم دې چې چیرې علامه وای نو خو بیا به یقیني دغه شی وای چې پر وجود د ذل علامه بدل نه وي. خو د خدای رسول عین ذل علامه راوسته منافق خالص دی. او که یو خو پکې شو بیا څوک دی بیا نو هغه دا منافق دی، یعنی خو د نفاق پکې دی. نو خاطر د خدای رسول ویل دغه احتمال کوس پکې نشته چې دا نشته. نو بل لار نشته بیا دوا جواب. ته چې دا ځکه بل لار نشته بیا څو جواب بیا دوا. اول خو موږ دا تکر وکړي چې یو ځای درې بل ځای دوا. دا جواب خو ورکړي د شي لپاره علامې متعدد راځي. بل دا دی چې منافق خو دې ته وایي چې په ځل کې کافر په خپل مسلمان. دا خو هغه بدترین دی. دا اوس نو الته څنګه راولال کو دا وایي
نو دا درې علامې چې پکښې دا اوس کافر دی په زړه کې مو جواب ورکړي چې علامه دلیل پر وجود د جلالامې نه بیرته د جواب په دا بل حدیث راکړي چې دا خو نه سره لګېږي دا خو حدیث سوی خالص دی خالص دا خو نه بله نشته داسې نه کېږي چې خالي علامه راله جلالامه موجود خو د خدای رسول موجوده ده دا نو چې دا سوال وارد شو نو د دې دپاره مطلق دوه جواب زده دغه څلور علامې که پکښې وې دا منافق خالص دی او لیکن که یوه د دې علامو پکښې وه علامه د منافق پکښې ده دا خاص دی په زمانه پورې د رسول الله دا خاص دی په چا پورې په زمانه پورې د رسول الله دا به مو څه کم نه شي دا به بل دوهم که په دا الفاظ کې غور نه دوهم دا دوم جواب هم څه دوم جواب دا دی چې یا زموږ په زمانه کې دي خو نفاق خپل په کور کې دوه قسمه دی یو اعتقادي دی یو عملي دی د رسول الله په زمانه کې دا د اعتقادي منافقت علامې وې او لیکن زموږ په زمانه کې بیا د عملي د چا د عملي هلته نشته نو زموږ په زمانه کې څه د کم نفاق دی نفاق عملي سوال درته وارد چې نفاق عملي خو بیا ګناه کبیره چې سړی کوي نفاق عملي دی نو بیا دا څلور ولې خاص دا د خلاصو دا څلور ولې خلاص خو سړی چې جماعت نه کوي هغه منافق ورته وایي چې سړی یو بل غیبت کوي هم ورته وایي دا موږ ورته وایي طالبانو هغه داسې دي چې دا یې هغه مشهور دی دا یې څوک دی دا یې هغه چې دي ډېر ځله اوس یو خبره درته کوم یو شی یو ګناه وي زه دا یو کار درته وایم حرام دواړه یو خو دا یو شی ډېره غټه خبره وي زه اوس یو خبر درته کوم یو سړي ته چې زکات نه وي رواده یې خوري زکات نه وي ورته رواده مړتیا په وجه د سعادت په وجه په یو شي باندې نه رواده یې خوري د دیو د رشوت فرق شته لیکن په خلکو کې بد مشهور رشوت دی که دغه خوړل د زکات یا رشوت زه اوس بیان یو سړی چې راولاړېږي په چم د خلکو سره روپۍ اخلي په دغه غدر یې اخلي وایي سید یم سید نه دی وایي زه ملا یم ملا نه دی هلته ورشي په یو چمو د خلکو سره روپۍ اخلي دغه روپۍ اول د چې پر لارې غلا کوي څه فرق لري دواړه فرق نه لري دواړه څوک د هغه دوکه ده هغه دواړه دوکه ورکړو د خلکو څخه په زور لیکن هغه خلک نه دي تر دې بعد هغه په خلکو دلته دغه علامې په خلکو کې څه بدې دي د خلکو په نیز بدې دي په دغه اعتبار دا علامې د چا کړه د منافقت کړي یا نورې علامې د چا نه کړه د منافقت نه کړي دا یې بله خبره ده نفاق عملي هم خپل په کور کې مراتب لري نفاق عملي خپل په کور کې مراتب لري نو که څلور سره علامې پکښې وي اعلی وي که درې پکښې وي متوسط دی دوی پکښې وي نو که تر دغه راغلی که یوه پکښې وه هغه یاد نه دا د خلاص دا خو وسوه نو د حدیث ترجمې خلاص دا تحقیق خو درته خلاص طالبانو زده کوي اول تحقیق د چا و د دوه حدیثو ټکر تعرض دا په څو ورنسئ دوهم څه شي و دا یوه خبره دوهم دا دی چې دا منافق خو چې په زړه کې کافر وي دا څنګه ورته وایي کېږي دا خو په ډېرو مسلمانانو کې سته موږ یو جواب دا ورکړي چې علامه دلیل د وجود د جلالامې نه ده موږ وایي دا د اول حدیث جواب دی د دوم نشي کېدی نو صحیح خبره دا ده چې جواب څو ورکولی شي هغه دوه یا دا د زمانې د رسول الله منافق شي او که زموږ د زمانې شي نفاق عملي شي نفاق عملي د اعتقادي ته نفاق عملي درته سوال دی چې نفاق عملي په هر ګناه کبیره راځي موږ وایي دا د شهرت په وجه په خلک کې شناعت یې مشهوره بله خبره دا وه چې نفاق عملي هم ځان ته څوک لري مراتب خلاص دا چې اوس راځي طالبانو په دغه ځای کې سر خلاص اذا حدث كذب ولا بيستبوي وزن دا حدیث مضمون طالبانو ترجمه غواړي دا نمو پاکستان اذا حدث چې خبرې کوي اول هغه کذب درواغ وایي چې خبرې کوي درواغ وایي زموږ وروسته چې په اصطلاح کې طالبان دغه ته وایي دا سم دم درواغ یا په غیر پر یا خپل دغه درواغ دا څوک دی دغه حساب درواغ طالبانو ته چې پام ورته وکړي درواغ هغه په یوه شي کې نه دی بیخي په ډېرو شیانو کې دی طالبانو زموږ خو دغسې دی چې ته ورته وایه یو دغه سم دم ظاهري درواغ د پو وایي بس دغه ته څوک وایي بس موږ درواغ وایي نور بس نور نه یو پلا طالبانو د درواغو اقسام راواخلي درواغ حرام دی درواغ څوک دی حرام دی یاره ویاست که ما
رجی مختار ملا صاحب وایي په بعضې اوقاتو کې واجب ګرځي، فرض ګرځي. هغه لکه هلته چې یو سړی بل څوک وژني پناه کوي، وایي چې تا ته معلوم شو هلته پټ و، دی راغی ویل دا سړی چې دی پر تا فرض دی نه دی وشی، یا ستا سره امانت یو چا پروت دی بل څوک یې په ظلم وړي، دی درته راشي وایي دا امانت راکړه ته ورته امانت نه دی معلوم دا به ورته وایي. او درې ځایه خو په حدیث کې راځي چې درواغ روا دي، په جنګ کې روا دي، د میړه معاینې ته روا دي، او په صلح کې روا دي. لیکن بېرته رجل مختار ملا صاحب وایي دا غلطه ده، صحیح خبره دا ده چې درواغ ګر سره نه دي روا. درواغ ګر سره څوک دي ګر سره نه دي روا. ولې هر څه چې رسول الله مبارک په جنګ کې په ټوله عمر توریه کړې ده درواغ نه دي وایي. توریه دغه ته وایي ما درته ویل چې حمله به پر کراچي کول، ده به ویل د کندهار لار څنګه ده، سمه ده خرابه ده، ته کمزوري پکښې ده نه ده، څنګه ده خلک پر دکې کورونه شته اوبه شته، خلکو چې پر دې خوا حمله کوي مسلمانان به دا خبره منتشره کړه، کافران به خبر شو دا خوا به ونیول رسول الله به حمله پر کراچي وکړه. دی وایي دا توریه، لیکن خو ما درته ویل دا خو 300 پنځم جلد رجل مختار دی، خو طالبان 200 نه، خو دغه راولاړېږي چې معلومات په امداد الفتاوا کې په جلد اول 153 صفحه کې دا وایي چې یا اصح کول دا دی که سړی په توریه خلاصېدي توریه جایزه ده، او که سړی په توریه نه خلاصېدي بیا نو څوک دی بیا درواغ هم ورته روا دي، بیا څوک هم ورته روا دي درواغ. اوس نو د درواغو اقسامو ته ګورئ، د درواغو اقسام سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دغه راولاړ که څو هغه طالبانو هغه د درواغو قسم دی چې دا کوچني تواراسه فلاس کې دی شی دی دا د خدای رسول د دې سمنه کړی ده، ولراسه دا فلاس شی دی هغه نو ترافیل فلاس شی دی باره وتل ټول ستا فلاس کې یو شی شته که نشته دا درواغ دی، دا ناروا دي. یو طالبانو که څوک سید نه وي زه سید یم دا درواغ، که څوک ډاکټر نه وي زه ډاکټر یم دا درواغ. ما خبر ته غوږ نه سي طالبانو دغه ځای ته ګرته طالبانو په جزا به سړی سر خلاصوي، او که یو سړی راولاړ چې عمري نه وي د عمري لقب یې دا درواغ، که یو سړی ابوبکر صدیق صاحب اولاده نه وي صدیقي لقب یې دا درواغ. دا موږ په سک ټول دي ګر ټول یې وایي دا لا څه کوي. که سړی راولاړ چې د یو چا پر کتاب باندې تکریس کوي هغه کتاب یې صلاحیت نه لري دا د درواغ وایي. څوک یې ویل درواغ دا په چا کې دی هغه په درواغو کې یروي السمه طالبان. او که راولاړ که څو یو چا د یو چا تصدیق وکړي بیا ځایه هغه په هغه کې هغه یقیني هغه صلاحیت نه درلودي هغه څوک دی هغه درواغ. زه د طالبانو دغه که په داګه د ځای مسر خلاصو طالبانو حتی دار چا پر کتاب باندې د یو چا د غور ور امضا کول د چا یو سند ور امضا کول د یو چا یو بل شي چې هغه صلاحیت نه لري یو څوک هغه دا قید ولګوي چې دا فرض دی چې دا ناروا ده. هغه شیخ الاسلام دا مثال وایي دا بعضې انسانان داسې وي دی چې وایي اسلام یوازې لمونځ دی یوازې روژه ده بس په نورو شیانو باندې سر نه خلاصېږي. او د دغه سړي درواغو څه زموږ علماو دونه پرهېز کول که څه چې په یاد وي. ابوبکر صدیق صاحب رسول الله مبارک چې مدینې منورې ته تله یو څوک په مخه ورغی هغه بارول څوک در سره دی دول هادي یهدي السبیل دول دا یو عادي دی ما ته لاره شي دغه ګمان دا و چې اوس که دی ورشي دی خطر هم ځینې ویني په رسول الله مبارک وی، لیکن دغه ګمان دا و چې دغه لار وشي چې دی مدینې ته ځي د په بله لار شول توریات. ما درته وویله چې مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله تعالی ناست و چې انګریزان ورغله باریا د خلکو څه پوښتنه وکړه پر دی چاپه وله ول دی چیرې دی هغه ولوږي دی چې ورغی دی چې په عادي جامو کې و هغه چې ول دا د مسجد خادم دی ول ته څوک یې دی راولاړ که څو ول هغه ته ګورې تر مخه دلته ناست لږ مخکې دلته ناست ګوره چې دا درواغ راغلی په دې ځای کې ډېر پام کوي دا خو اول شي. اذا وعده چې وعده وکړي اخله په خلاف کوي، اذا وعده چې وعده وکړي اخله په خلاف کوي که په دغه ځای باندې په دې ځای باندې سر خلاص دا د اذا عهده دا د مخلوق سره وعده ده یا د بل چا سره. په دې کې طالبانو بیخي ډېرې خبرې راځي بیخي ډېرې د هغه سره ولاړ قسم هغه زه وعده در سره وکړم. وعده
زموږ علماو دا لیکلي دي چې قضاعن څو کېږي هغه دغه به نوره به دومه مرحله کو برابر نو پکښې ځای سي دا نور تحقیق وروسته